الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، زه هر ځل کوشش کوم ستاسو یو پوښتنه راوالم. یو ملګري هغه پوښتنه کړې ده او هغه دا پوښتنه څو ځلې تکراري کړې ده، په څو ویډیوګانو د دا پوښتنه کمنټ کړې ده، په ټیک ټاک کې کړې ده. نو ما ځکه ضروري وګڼله چې زه د دې ورور پوښتنې ته جواب ورکړم. د ورور دا پوښتنه کړې ده چې زه د سیندیا او د اوپرا رد کړی یم او بیا اګزامه مې کړې وه او اګزامه کې بیا اوپرا رد کړم، اوس څه وکړم؟ ګورئ ملګرو، هر کله چې یو کس اوپرا رد کړي او بیا سیندیا ته لاړ شي او سیندیا یې هم رد کړي، دوی سره بیا اخرنی اپشن پاتې کېږي غیګزامه. غیګزامه معنی دا ده چې تاسو باید زما په دغه دوسیه باندې دوباره لیدنه وکړئ، دوباره کتنه وکړئ، دوباره یې چک کړئ. نو دې لپاره تاسو بیا دوباره دومان کوئ. په غیګزامه کې تقریبا ډیر چانسز دی چې تاسو اوپرا رد کړي، مطلب تقریبا 95% چانس دی چې تاسو اوپرا رد کړي. دا طبیعي خبره چې کله تاسو اوپرا رد کړئ نو تاسو لپاره لار جوړه شوې، تاسو بیا ځئ سیندیا ته ځئ، تاسو بیا محکمې ته ځئ. نو د غیګزامه د ټوله لار جوړیږي ستاسو د بیا محکمې ته تګ دپاره. د دې مقصد دا دی چې تاسو بیا د محکمې چانس درکړي، تاسو بیا د سیندیا چانس درکړي. نو دغه ورور ته زه دا وایم، هر کله چې تا غیګزامه وکړې او غیګزامه کې ستا ډېر چانسز دی چې تا اوپرا ردوي، چې کله ته اوپرا رد کړې ته بیا غیګزامه ته ځې. هر څومره ژر چې کېږي ته خپل وکیل سره خبره وکړه، کېدای شي تا ته وکیل دا هدایت هم درکړي، تاسو ته ویلي هم تاسو زر تر زره لاړ شئ سیندیا ته، محکمې ته. په دغه فیصله باندې تاسو سیندیا ته تللی شئ، اپیل پې کولی شئ، دوباره غوښتنه کولی شئ. نو ستاسو سیندیا ته به تاسو لاړ شئ، ستاسو محکمه به وشي. په غیګزامه کې اکثرا ملګري چې کوم دی هغه غیګزامه دې دپاره کوي. غیګزامه مقصد دا چې دوی ته بیا د سیندیا چانس ورکړي، بیا د محکمې چانس ورکړي، دوی بیا محکمې ته لاړ شي. نو تاسو بیا محکمې ته ځئ او د خپل دوسیې نه دفاع کوئ، د خپل کیس نه دفاع کوئ او تاسو بیا انټرویو ورکوئ، تاسو بیا محکمې ته ځئ او هلته بیا محکمه ستاسو په دوسیه باندې ستاسو په کیس باندې فیصله کوي. نو هغه ملګري که کوم دغسې پروسس نه تېرېږي، ورته پروسس لاندې دوی ته زه دا ویل غواړم، کله چې یو کس د اوپرا او د سیندیا نه رد شي نو دوی سره اخرنی اپشن غیګزامه پاتې کېږي. نو غیګزامه مقصد هم دا دی چې تاسو بیا سیندیا ته لار پیدا کړئ، بیا محکمې ته چانس واخلئ او هلته بیا تاسو لاړ شئ. په غیګزامه کې اکثرا زیاتره وخت داسې کېږي چې تاسو اوپرا ردوي، ولې بیا تاسو سیندیا ته تاسو لار پیدا کېږي، بیا سیندیا ته ځئ. نو دغه پوښتنې جواب لږ اړین و، ځکه دغه څو کسانو کړی و، خاص کر دغه ورور ډېره ګیله کړې وه. نو زه بښنه غواړم وروره، بعضې وخت کې داسې کېږي چې زه هم دلته کار کوم، مصروفیت لرم، بعضې وخت کې ستاسو پوښتنې زه روا نه اخلم، په وخت باندې ستاسو جواب نه درکړم، جواب در نه کړی شم، ولې تاسو ټولو سره ما دا وعده کړې چې زه به ستاسو ټولې پوښتنې جواب درکوم. نو دغه ورور په ډېرو ځایونو کې دا پوښتنه تکرار کړې وه. نو ځکه ما زر وغوښتله، زر مې دا پوښتنه مې راواخیستله تر څو دغه هلک دغه ورور چې کوم دی خپله دوسیه مخکې پروسس کړي او دی سیندیا ته لاړ شي. نو مننه ملګرو، هر څوک که څه پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته زما په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ او آینده راتلونکي کې به زه هغې باندې تاسو ته ویډیو جوړوم، ستاسو جوابونه به درکوم، تاسو ته مکمل معلومات درکوم. تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم، په مخه.